बुनियादी मकसद आपके चेहरों पर खुशियां बखेरना है। प्रोग्राम का मकसद किसी भी शख्सियत की दिलाजारी नहीं। अगर किसी को भी हमारी किसी बात से इख्तिलाफ हो या उसे बुरी लगे तो हम पेश की माजरत खा हैं। हमें आपसे मुस्बत तनकीद की तवक्को है। शुक्रिया। او په میدان هوایی کې د الوتکې نه یو یخچال را پریوتو. پرتوګ صاحب نو اوس د دې اقتباس نه څه ثابته شوه؟ نو د دې نه څه ثابته شوه لکه؟ دې نه هېڅ هم ثابته نه شوه. د چا خاندان چې د انسان د پیدایش نه تقریبا 200 اربه کاله وړاندې زموږ د بنو نه امریکې ته هجرت کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو په پروګرام شورشورۍ کې ستاسو کوربه پرتوګ ناشاد سره د خپل پرتوغاخه نه رښتیا سره د خپل درون خوږ میلمه یو وارې بیا تاسو ټولو ته سرکلی وایي. څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ د بېادبۍ د سلسله روانه کړې ده نو دا د هغې دریم ټوک دی او په دې کې اخري پروګرام یعنې کوم چې مونږ د اخرنی ورکړی و نو په هغې باندې 9,99,960 کم 1 میلیون ویوز رالل. نو یقینا دا ستاسو ډېر خوښ شوي دي. تاسو به موږ باندې بھرپور لعنتونه په کمنټونو کې وویلې. خو د پروګرام د سټارټ کېدو نه مخکې زه ستاسو ټولو پښتنو نه یو دا ریکویسټ کوم بېادبه پښتنو نه چې بس اوس هغه تاریخي لمحه راله یعنې هغه ګړی اوس راله چې موږ به ټول بېادبه پښتانه به رایوځای کېږو او موږ به ځان لږ سیریس کوو. یعنې هر ټایم تاسو لکه خاندئ خولې نه ځلوبۍ جوړه کړي کی او کو 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 لکه داسې وي ظالمانو د غاښونه به دله مات کم. د دې نه مخکې چې په جذباتو کې زما پوزه راوبېږي مونږ به د خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځو. نو په پروګرام کې مونږ سره موجود دی کینچي کلب صاحب په پروګرام کې تاسو سرکلی وایو. پرتوګ صاحب د ټولو نه وړاندې خو ستاسو ډېره مننه او ستاسو هم بس بل کار نشته خو چې اوزګار شئ نو بس راشئ کیمرې ته کښېنئ او سرکلی نو په دې سره هم دا یو 2 ډکې پاتې دي بس په دې تاسو بلیډ راکاږئ هر ټایم رشته وختونه هم خلاص کړئ. ډېره مننه عزتمند شئ. تھینک یو. تاسو خو ماله ډېر عزت راکړو. نو یقینا د بېادبو نه به هم د دې توقع کې ښه ده کینچي کلب صاحب نن به څه کوو لکه؟ نو نن ما بینډ والا ته ویلي دوس به راشي د کوڅې په سر به ډنګ ورکړم او تا به ورته په دې کوڅه کې په یو خپه تاویږو. څه به کوو پرتوګ صاحب څه به کوو هماغه لرغونی تاریخ کوم چې موږ رانیولی دی کومه لړۍ کومه سلسله شروع ده نو هغه به مخ په وړاندې بوځو. بل زموږ کار څه دی؟ بېادبه پښتانه 2 کاره کولی شي. یو خولې نه به هر ټایم ځلوبۍ جوړه کړي دوی به خاندي ډېر زیات. دا د بېادبه پښتنو نښه ده. دا زموږ پهچان دی. موږ به یو خاندو ډېر بل موږ به روټۍ ډېره خورو پرتوګ صاحب بل موږ به ګډېږو ډېر زیات. دا زموږ پهچان دی او موږ په دې فخر او ویاړ محسوسوو. لکه زه یم چې دا لړۍ هم د هغه ځای نه شروع کړو نه کوم ځای کې چې مونږ پرېښې وه لکه هغه د جوني سینس چې کوم کتاب او هغه د نیا بیبي باره کې چې مونږ کومه لکه کیسه کوله که نه لکه سلسله خو به د هماغه ځای نه رانیسو. وجه دا ده چې مونږ که د بل ځای نه سلسله راونیو نو دا پروګرام به ویښ وکړي او مخکې نه یې ویښ کړی دی. ویښ دومره ډېر ویښ یې کړی چې مکمل اوس دشکې تور شوی دی او که دا ته په سمسۍ ګرې که په چاړې ګرې که په چمچۍ ګرې په کاشوغه مطلب خو هغې نه هغه توروالی نه ځي دا به ټیملي پروګرام ویښ کړی دی خو اوس یې راټولو. نو دغه سلسله ده روانه ده د بېادبو تاریخ دی لرغونی تاریخ دی یو جوور تاریخ دی چې بېادبه څوک دي د ادب چارواکي د ادب چې کوم پوهان دي کوم سکالران دي د بېادبۍ خلاف لګیا دي تحریکونه شروع کړي دي نو هغوی خو لګیا دي که پروفیسر حنیف خلیل دی او که پرویز شاهین دی او که سعدالله جان برق دی او که هر څوک دي لکه بخښنه غواړم بیا دغه لټ ټکي استعمال شو خو مونږ هم یو سلسله شروع کړې ده او د هغې دا دریم ټوک دی چې زمونږ د نیا څوک ته نیا بیبي علي شاه 007 زموږ نیا ده د هغې دا دریم او اخري ټوک ته دې نه بعد به بیا د بل شخصیت مخې ته ځو نو تاسو اوس مانه خپل تپوس کولی شئ ځکه چې ما سره کوم زما سکرپټ کې کوم زما ډایلاګ ختم شو او زه اوس لګیا یم همداسې لکه په ګډو وډو سره یم پلکه چېرته شوی دی تاسو اوس مانه تپوس کولی شئ. لکه زه یم چې دا ټوک په همدغه ځای نه شروع کړو کوم ځای کې چې مونږ پرېښو لکه جوني سینس چې کوم کتاب و د علي شاه چې کوم لکه تاریخ و که نه د هغې پات د جوني سینس په کتاب کې چې کوم د هغې تاریخ و نو هغه یو خو ما ډېره غټه غلطي کړې پرتوګ صاحب چې ما ګړی نه دا اچولی یعنې اوس په ما دا لاس داسې ښه تاسو هم نه دا اچولی مونږ نه دا ډېره غټه غلطي وشوه. نیکسټ پروګرام کې به انشاءالله مونږ ګړی م اچوو د کمپنۍ مشهورتیا لپاره. نو زه یم چې د پروګرام په دې ابتدا کې زه تاسو ته یو ډېره تاریخي ګانا یو ډېر لرغونی سانګ د بېادبه پښتنو وړاندې کوم نو ستاسو څه خیال دی؟ نو بس مونږ د پوزه یو بس دا ترنم کې دی. زه یم چې دا د دې پروګرام په ابتدا کې زه تاسو ته وړاندې کوم چې
سنرے نرے باران دے او بابا میرا روان دے د کټلان دی پښو دا پښو توایا پښي بابا ستړې مشي بابا دے با دا یقینا ما دا فرمان کسکر بابا جی یاد یې واره بیا تازه کو. Good joke. Now proceed. زه دا غواړم چې د جونی سینز مشهور کتاب میا خلیفه په دې کې جونی سینز د پښتنو د بې ادبه پښتنو د نیا په باره کې څه وایي. هغه دا وایي چې د علي شاه پیدایش ما ویلو که نه چې ما هغه اقتباس ځان سره راوړی دی نو همغې نه درته وایم. هغه وایي چې یاره د میا خلیفه کتاب دی ښه باقي میا خلیفه کتاب څه دی نو خلک دی په کتونکي د زموږ زوړ پروګرام وګوري په کوم چې دونه کم 1 ملیون ویوز هم راغلي دي. جونی سینز لیکي چې د علي شاه پیدایش دا د کوزي پښتونخوا دی خو ولې د دوی روح دا امریکایي دی امریکایي او دلیل کې دی دا وایي چې یاره که موږ وګورو نن هم د امریکې په کوڅو کې داسې ارواح موږ ته په نظر راځي چې د هغوی لباس د هغوی جسم د هغوی ساخت ورې لاندې بره نه نرې منځ کې غټ لاندې بیا نرې دې ته وایي اچې ذات نه د په دې بعضې خبرو لیجنډس پوهېږي یو وارې بیا ګوره بره نه نرې لاندې درمیان کې غټ او لاندې بیا نرې. تاسو اوس مونږ مخه راووئ خو بس پروګرام مخې ته بوځئ او که نه مسله جوړه نه شي. نو اوس هم د امریکې په کوڅو کې جونی بای وایي چې موږ ته داسې ارواح په نظر راځي چې د هغوی لباس د بې ادبه پښتنو د نیا په شانتې دی. د دې نه یو خبره بله هم ثابتېږي چې څنګه د امریکې خلک غریبانان دي د جامو ورسره کمی دی دقه شانتې زمونږ نیا بیبي چې کومه ده نو هغې هم ډېر د فقیرۍ ډېر د عاجزۍ او ډېر د زه به دا ووایم چې د بې ادبو د درویشۍ دور تیر کړی دی. نن اغیار لګیا دي محلات جوړوي غټو غټو ګاډو کې ګرځي خو ولې زمونږ بې ادبه نیا په هغه دور کې داسې د غریبۍ او د فقیرۍ دور تیر کړی دی چې د ډېرې غریبۍ د وجې د هغې په تن بدن به د کپړو شدید کمی و او د هغې د بدن مختلف چې کوم اشیا دي هغه په وافر مقدار کې خلکو ته په نظر راتله. نو دا د دې نه دا هم ثابتېږي موږ ویاړ کوو چې زموږ نیا هغې به هم ډېرې کمې جامې اچولې او د بې ادبه پښتنو دا نیا دې چې د بې ادبۍ څومره خدمت کړی دی نو یقینا چې دا یو ډېر بېلوسه یو ډېر کوټلی او یو ډېر زه به دا ووایم چې مخکښ خدمت دی. او په دې موقع زه یو بله خبره کوم دا کم درې ټکي چې ما استعمال کړه بېلوسه کوټلی او مخکښ د دې په معنی هم زه نه پوهېږم. نو زه هم پرې پوه نه شوم بس واوکوم. کنچي کلب صاحب ویلی کېږي چې د ارکې ګلاب د شاهجان ښځې ایجاد کړي وو نو په دې مت کې لکه د نیا بیبي څه دغه شته شاهجانې زموږ د کلي شاهجانې یادې نه ماڼه هغه تاج محل چې جوړ ښه بلکل دا خبره ستا ټیک ته ارکې ګلاب د شاهجان ښځې ایجاد کړو نو د ایجاداتو په لحاظ سره لکه تاسو وایئ چې نیا بیبي څه خدمات کړي دي لرې د نیا بیبي ایجاد دی لرې کوم چې د بې ادبو قومي خوراک دی نو دا د نیا بیبي یعنی د علي شاه 007 ایجاد دی. بله خبره دا ده چې دا هم لکه د انسان د تخلیق نه تقریبا 52 اربه کاله وړاندې یو کتاب دا په د شهباز غړه کې لیکلی شو او هغه بیا دریافت شو په نیوزیلینډ کې. نو څه ټایم چې د آرکیالوجي ډپارټمنټ والا په نیوزیلینډ کې کودایي کوله نو هلته نه دا کتاب راوتی دی او دا د پیریانو په ژبه کې دی. نو په هغې کې دا خبره لیکلی چې افلاطون دو کره بم لرې پخېدو افلاطون دا افلاطون چې دی نو دا د سقراط شاګرد کېږي او سقراط بیا د بقرات شاګرد او بقرات بیا د ټوکرات شاګرد او د دوی د خور نوم ټوکری یو ربط دی پکې دې کې هغه دا هماغه خبره ده دا هماغه د لیټرین واشروم باتروم سادین دا هغه سیستم دی. افلاطون دوی به لرې پخولو افلاطون د دنیا به لرې پخولو خو د دې افلاطون په لرې کې یو مسله وه د دنیا په یو کورکمان نه اچول نو هغه ذایقه هغه کلر او هغه بړاس پتې نه وتو
دا بیا په 14مه صدۍ کې د پښتنو بې ادبو پښتنو نیا علیشه بیبي په اول ځل په لرې کې کورکمان ورویشته نو هغه لرې بالکل راوبړزېدو. نن دا د بې ادبه پښتنو قومي خوراک دی. نو یو خو د ایجاداتو په مد کې د بیبي دا خدمات دي. اوس یقینا دې ټایم کې تاسو نه سکرپټ ایر دی، مکمل ایر دی، سکرپټ تاسو نه ایر دی. نو زه به په خپله دا تپوس ځان نه وکړم چې یاره د ساینس په مد کې د بیبي څه خدمات شته او که نشته. دا سوال زما په زړه کې وخو لکه زه د سقراط بوکرات ټوکرات او ټوکرۍ په دغه کې لاړم. ګوره دې نه به د خانګل ټوکرۍ نه جوړو. د ساینس په مد کې د نیا بیبي خدمات څه دي؟ 2 قسمه نظریې اوسه پورې دا زمونږ په دې معاشره کې شته. پریویل کوي لګیا دي که نه، پرمختګ کوي. یوه نظریه دا ده چې دنیا ګول ده، یوه نظریه دا چې دنیا فلیټ ده. فلیټ مینز لکه د پراټې په شان سیده ده، چپاته ده. یو خلک وایي چې دنیا ګول ده. دا کم چې وایي چې دنیا ګول ده، پرتوګ صاحب دی ګول سپیا کا کتلې ده. دی سپیا کې ته کتلي، سپیا کې ته کتلي، خو ګول سپیا کې ته کتلي. بیا په سپیاکه کې یو نوې ایجاد زمونږ نیا بیبي کړی دی. حالانکه سپیاکه آریا سماج کې وه، ګنداره سیویلایزیشن کې هم سپیاکه وه، او د دې ادب سایډ ته چې کوم دا اوس بیا بس دا نوم اخلم ګستاخي د مافي سعدالله جان برق دې دا خبره کوي چې مونجو دړو دا نه، دا د مونجو ډارو، دا مونجو دړو نه دی. موږ ته مونجو دړو وایو که نه، دا د مونجو ډارو، مونجو ډارو، مونجو ډارو، دا د موهنجوډارو. نو په موهنجوډارو کې به هم سپیاکه موجود وه، خو زمونږ نیا بیبي په سپیاکه کې تپاڼ کې ایجاد کو. ټپ دا پراټه ټایپ سپیاکه چې کله زنانه په دیوال وتپي ټپ ورکي، دې ته وایي تپاڼ کې. نو دا تپاڼ کې چې ایجاد کړی دی. بیا په دې کې یو هغه داسې موټي کې زور وکړي غونځاخې شانتې ته جوړ کړي، نو هغه هم شته. خو هغه بیا بل چا ایجاد کړی، هغه په راتلونکي پروګرام کې وایو چې هغه چا ایجاد کړی دی. خو ایٹ د مومنټ تپاڼ کې چې ایجاد کړی دا زمونږ نیا ایجاد کړی دی، علیشه بیبي. خو دا تپاڼ کې چې ایجاد کړی دی دا زمونږ د بې ادبه پښتنو نیا علیشه بیبي ایجاد کړی دی. او دې تپاڼ کې ته چې د خلکو وکته نو دی ووایي چې دنیا فلیټ ده. خو ولې بیا به یو وار زه افسوس وکړم چې نن زما بچی او د بچي نه وړاندې که زه د خر لفظ استعمال کړم، دا خو مستقل دې سره ولګوئ. د بچي سره ابتدا کې د خر لفظ لګوئ، نو بیا ډېره بې ادبي کېږي که نه. بیا به لکه بیا به ځو حوالات ته نه، بیا به ډکشنرۍ ګورو دې پسې. ای پې پوهېږي هم نه که نه، اول به دې پوهېدو دپاره ډکشنرۍ هم کتل غواړي. یا توتو لفظ ډوګي پپي توتو یا خر، دا د بچي نه وړاندې کې استعمال کې د بې ادبو د بچي ذکر چې کېږي نو دا به لکه زیات وضاحت وشي. خو د دې پوهېدو دپاره عقل پکار دی. نو بهرحال دا زمونږ د نیا بیبي خدماتو، مونږ ټول بې ادبه پښتانه دا د علیشه 007 اولاد یو. او زمونږ شجره په 13 د فرمان کسکر باباجي سره ملاویږي، کم چې بذات خود یو ورکوټی شان شیطان ګوټی دی، سمال سیټن دی او جن دی. او دغه شانتې زمونږ نیا بیبي هغې سره زمونږ شجره ور ولګېده. مزید زمونږ دا جرړې چېرته ځي دا په راتلونکي پروګرامونو کې بیا که ستاسو خوښه نو بیا به دې کتونکو ته وړاندې کوو. خو کینچي کلب صاحب په دې اخره کې به د نیا بیبي چې کوم د فن دپاره د بې غیرتوب دا اقدامات دي، په دې به د نوي کلي له څه دغه ورکوئ، څه پیغام ورکوئ، څه میسج ورکول غواړئ؟ نو اول خو زه دا خبره کول غواړم چې دا نوی کل زمونږ دا کم اوسنی کل چې دی دی د ډنکي د فارټ نه پیدا دي. they are from the fart of donkey، FART فارټ. اوس ته دی ډکشنري راوالي په کې دو ګور چې فارټ څه ته وایي. خو دی بې ادبه پښتانه نو دی به دا نه کوي. یاره پکار ده چې وکړي، ځکه چې دا لرغونی تاریخ دی. مونږ خو به لکه تمه ساتو که نه، په امید دنیا قایمه ده، مونږ به تمه ساتو دی د ډکشنري راوالي په کې د وګوري چې وي د نیو بې ادبه پټانز are from the fart of donkey. او کینچي کلب صاحب د وخت چارواکو له څه پکار دي چې څوک د بې ادبۍ په دې دغه کې پرمختګ کې نو د وخت چارواکي خو لګیا دي، هغه ټول د اغیارو سره تعلق ساتي که نه. دا خیر دی، زمونږ وخت به راځي، یو وخت به راشي چې په دې وطن به د بې ادبو حکومتي. خو
ایٹ د مومنت خو چې څومره حکومتونه تیر شوي دي 15 کاله دی وطن شو نو هغه ټول د اغیارو دي. نو موږ لم پکار دا چې موږ د بیادبۍ دپاره تحریک وچلو. نن زما په نصاب کې د علی شاه بیبي سبق نشته، نن زما په نصاب کې فاطمه جناح خو شته، ګستاخي دي معافي، خو علی شاه پکې نشته. نو کینچ کلب صاحب کوم دغه رنګ رواني نو کېدی شي راشي پکې د علی شاه بیبي سبق پکې راشي، یو ځان له چپټر به پکې راشي. او د ستاسو خبره کټ کوم ځکه که تاسو ټوله خبرو کې به زه سویم ډایلاګ به ټول تاسو وایي، نو لحاظ نیم تاسو نه اخلم. نو پرتوک صاحب نن زما په نصاب کې فاطمه جناح خو شته، ګستاخي دي معافي، خو زما په نصاب کې علی شاه بیبي 007 نشته. نن زما په نصاب کې زما د اردو په کتاب کې زما د انګلیش په کتاب کې علامه اقبال خو شته، بیا د بیادبي معافي، خو داود شاه پېښوري پکې نشته. نن زما بچی ته زما په نصاب کې د پښتو په کتاب کې د 3 کلاس په کتاب کې دا خو پړاویږي چې که په میوند کې شهید نشوي ګرانه لاليه بېننګۍ له دې ساتي نه، خو دا ورته نه پړاویږي چې یاره چې په باتروم کې را بانګی شي ګرانه لاليه سر د فرش له راځي نه. څونه غلطه خبره، ډېره زیاته غلطه خبره ده. خو زمونږ دا سټرګل، زمونږ دا هڅه، زمونږ دا ناسته دا ډومبنی سټپ دی او مونږ به کوشش کوو چې دا پروګرام دا زیات نه زیات مونږ معلوماتي کو چې زمونږ د نوي کل ته پته ولګي، دا کم چې د فارټ آف د ډنکي نه پیدا دی چې دی څوک دی، د دا اسلاف څوک دی. نن دی کوشش کوي چې دی مکمل کمیز پرتوګ وباسي خو صرف په باتروم کې ویستی شي، دی اوپنلی ولې نشي ویستی. تاسو زما کیمره خرابوئ، هلته تاسو لاس بار بار تاسې کوئ. دې نه بعد به زه کوشش کوم چې ستاسو د کیمرې مخې ته زما لاس رانشي او ما خپله خندا هم دې ټایم کې ډېره زیاته کنټرول کړې، ځکه چې بعض اوقات ما له لکه ډېره زیاته خندا راشي بیا ما کنټرول کړي. نو قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ولګېده زمونږ اسلاف څوک وو، زمونږ نیا بیبي څوک وه، زمونږ نیکه څوک وو، نو دغه رنګ به مونږ په راتلونکي پروګرام کې بیا په یو شخصیت باندې خاوره اچو، هغه به مونږ ښه موږودې ځمکې پورې. تر هغې دمه خپل کوربه پرتوګ ناشاد لا سره د خپل میلمه کینچي کلب سره اجازت ورکوي. د الله په امان د غوا داله. پرتوګ صاحب څنګه ښکارم؟ تقدین دین تقدین دین اکیانو تیری دید دی پناہ چاہیے، اکیانو تیری دید دی مړه مطلب کوي خدای ته وګورئ. بس دا پروګرام ختم شو که نه؟ بس ختم شو. हमारा टैलेंट कदर न करेगा. और